چې دا ماشوم پیدا شي نو اے بی بی تب دے ماشوم لنم کے دے محمد رسول اللہ زکا چے دا جنت پا ہر جگ باندے نم لکلے دے دا محمد رسول اللہ پا ار بازار باندے نم لکلے دے محمد رسول اللہ پا ار نہر باندے نم لکلے دے محمد رسول اللہ وہ بھی دا جنت پا ار دروازے لکلے دے محمد رسول اللہ دا جنت پا ار چابی دا دروازے محمد رسول اللہ وہ بھی جنت کی یو بہترین نشان جنڈا د پاغي باندې لیکلي دي محمد رسول الله زادم علیہ السلام خو چستا بچي پیدا شي ورلبنم کې د محمد رسول الله دویمه بیا شروع ده نوح علیہ السلام خوب کې راغې بی بی تاواز کوي یا امنا سلام علیک بی بی آمینہ علیک السلام وی ورطویان آمینہ پخدے قسم دے زنوح علیہ السلام امراغلے ماں زما بیڑے چے اللہ بچکو لدہ توفانی نوحنا یو ساس کے دکوہی تور دغر نغٹو اللہ دیر پکارو زما بیڑے ہم غر کے دا خو اللہ دریاب تا حکم کچدت نوح علیہ السلام تندی کے دا محمد رسول اللہ نور پروتے نو اے توفان گور دا نوح علیہ السلام بیڑے تبسنوے اے بی بی نوح علیہ السلام ماں یوزر 250 کالا مادا نور محمدی تندی کی گرزول دے او اللہ پہ درود صلاة و سلام ویلے کلچری بچے پیدا شنم پکی دا محمد رسول اللہ درم میاش راغلان حضرت ابراہیم خلیل اللہ راغے و بی بی زچ نمرود اور تا غرزول ما اگا اور دومرا پا جوشو دومرا تیزو زبے سے ظلو ما خو اللہ حکم کو اے نور پا ابراہیم خلیل اللہ یخشان دا ابراہیم خلیل اللہ پتندی کی نور محمد پروتے علی شابکا اے اور یخشان دا سی یخشی چ ابراہیم خلیل اللہ تضرر انرسی اے بی بی ابراہیم خلیل اللہ اللہ دا اور نزک محفوظ و بچ کرما چ پتندی کہ میں دا محمد رسول اللہ نور پروتو زدر نظم خوبی بھی چکل دا معشوم بچے پیدائشی نور لکی دا محمد رسول اللہ پسلو رمم یاش با اسماعیل زبیح اللہ را وہ بھی زچی چڑی نالالو لما او اللہ بچ کرما چڑی تا اللہ حکم کو چھ اسماعیل تا سموائے زخمین کے دا اثار دا نور محمدیو چھ زماتن دی کے پروتو وہ بھی چکل دا بچی پیداشی ز اللہ را واسطو لما ستا دا بچی شانداد چھ اللہ ورلنم پارش کے خد محمد رسول اللہ نو اے بی بی نمور لکی دا محمد رسول اللہ بل بینزم میاش کے حضرت یوسف علیہ السلام راگے دا کنعان بادشاہ اللہ ذکر آکا دا مصر بادشاہ ذکشم چھ زماتن دی کی نور محمدی پروت اغین بعد ورلا موسیٰ علیہ السلام ایوب علیہ السلام راگے بیاول سلیمان پیغمبر راضی داود علیہ السلام راضی موسیٰ علیہ السلام نا سلسلہ روان دا آنتر دی عیسیٰ علیہ السلام پور رالا اے ببینن عیسیٰ علیہ السلام امراغے چدے بچل بدنم کے دے محمد رسول اللہ ببوی دولا سممیاش دا فریل شلم تاریخ دے ربیع الاول دے دا دوشنبیش پدا نپکور کی دیوشتا نرناشتا پلارم دا محمد رسول اللہ وفاتے و زکن رہے ماں دما درد دا پیسو نلگی زبے وسو بے بس بے چارے ماں یا اللہ کدا بچے پیدا کی گنو زما خدمت دا پارا بسو کراشے اے پروردگار علم اوگے ماں تگے ماں نہر ماں پسر سر تور پخ پوخ پی یبلے ماں یا اللہ دا تولد پا وقت کے بزما سو خدمتگار جوڑشی
د مالدارو خذل خو ډېر خدمتګار وي خو یا الله زما خدمت د پاره بسو کراش نمش په پوره مې سوچو او دا غم میں کو چی اللہ دا بچے پیدا کی گی نو زمان خدمت بسو کئی فوری چی مزان تا قتل دا نور یو شغل میں دا بدن نلارا او اسمان تا دا یو اسمان نبل تا او دا بل اسمان نبل حتی کہ چی لاہوت و ملکوت جبروت ناسوت تا اغا شغل دا نور لارا فوری شغرب ہوئی نماز مغرب میں اولد نیمش پدا جنوب و شمال میں اولد چار چاپیر گورما دا محمد رسول اللہ دا پیدا کے دو پشپ باندے ما دا کسرا بادشاہ محل اولیدا ما دا مدیان او دا یمن غرون اولیدل چه دا محمد رسول اللہ دا راتلو پا وجبان طول دنیا رو خانوا اے دا پلسم صدین او جوان او مسلمانا تا دا اغ پیغمبر امتی دا اغ پیغمبر پا امت کے اللہ پیدا کرے دا کم پیغمبر علیہ السلام را تک پا وقت کی چھ اللہ تمام دنیا رو خانہ کرا نل پی بیا منوی ما برکتل چغشد درود و دا سلام درود و سلام را نزدے کے دا حتی کی چھ دا نور یو تخزمون کورترالن او یا سر پرشتے ناستی دی دا نور رومالون ور سر دی دا نور شمع و چراغان ور سر دی اگا نور تزگورم چی اللہ دا بدکم بادشاہ کور لروان وی دا سوداگرو مالدارو ایسانو بادشاہنو کورونے پری خودل چی میں قتل دا بی بی امینی فقیر کور لأغا نورانی تخرانی دیشو و دا پیلا سب سودین او جوانا پا خدا قسم دے دا محمد رسول اللہ مور بی بی فرمائی ما چاگا نور تخت او قتل فوری دن دا پرشتو یو سیل والوتا دا مارغانو پا طرز و پا شکل کے اغی خواگ شیرین رو غردولے آواز کئی چے بی بی حنی اللکا و مری اللکے اے بی بی تاتا دے مبارک وی ننستا کورتا اللہ یو دیر بہترین ما شمرا لیگی اے بی بی مبارک شان زبر ورطا گورم اغا طول پرشتے دیوالنو باندے ناستی دی او لگیا دی درود و سلام وائی دومرلوی شان دا محمد رسول اللہ دے چا اغا باندے فرشتے دا تولدو پیدا کے دو پو وقت کم درود وائی رب رحیم اگر نورانی تخت یو دو جنکیرا لی گلی دی بی بی آمینہ فرمائی چھ ما او قتل یو دو خزت نرا کشوی دیر بہترین دی دیر نازنین دی دیر متطہر متدول د جنت جامع غستی دے زما تر خوارانیز دیش زیچ تندی تا گورم تندی زلیگی خوشحال دی ما تا پوسو کو اے بی بیانو تاسو سوکے آیا ویراتوی چھ اے بی بی نندتا تا مبارک اشپدا ننستا دا خوشحال اشپدا ستا معشوم بچی را روان دی مور بلا ازال دا دو خدمت لا او ستا دی توب و ستا دا معشوم دا پیدا کی دو خدمت لا اللہ رواز طولو اے بی بی زمریم ایمان دا بلنا سراسی ادا دا فرعون خزدا زدا عیسیٰ علیہ السلام مور ایمان چار چا پیر پرشتے خدا پاک را لگلی چدا بچے پیدائشی نو فوری پا دی نورانی تخ کے نو مالے بر آسمانو نو تراؤ لے گئے اے بی بی لکسان بعد رستو بطالا اللہ یو معشوم در کئی دا اغی معشوم نمبا محمد رسول اللہ بی بی آمینہ فرمائی چی ماتا یو طرف تا بی بی مریم والارا دا بل طرف تا بی بی آسیہ والارا دا مالے آواز راک چی اے بی بی خوشحال شا مبارک شستا معشوم بچی اللہ پیدا کر بی بی آمینہ وی پا خدای قسم دے کزد معشوم بچی پا درد باندے پوش مان و دا پیلس میں صدے مسلمانا دا محمد رسول اللہ پیدا کے دو سر فوری اللہ تا پا سجدہ باندے پریوت سجدہ کے لگیا دے چلا الہ الا اللہ وانا محمد رسول اللہ دا دوارو جانو سردار سجدہ کے دا اللہ برائی دا اللہ توحید بیان کو او اشارہ کا چیزہ دا تمام کائنات پیغمبر بشیر و نذیر اللہ رواست علماء
سو وقت د دوانو جانو سردار پیدا شو په مکه کې دننا خانه کعبه مسجد حرام باندې دننا 300 بوتانو فوري په سجده باندې پریوتل هغه بوتانو خلینا आवाज راځي چې لا اله الا الله محمد رسول الله کفار مکه ورمنډ کړي خپل بوتانه روچت کړل به په کورسو باندې کېنول خو چې څنګه په کورسونو نیخ کېنول فوري بیا پریوتل आवाज راځي چې لا اله الا الله محمد رسول الله خانه کعبه باندې زلزلہ راغله د مکه د شګون आवाज راځي لا اله الا الله محمد رسول الله د زنګل زناور خبر وکړي یو بل د زنګل زناور مبارک ورکړي چې ای زناور مبارک شه محمد رسول الله رحمت للعالمین دنیا ته الله راولېګا سو وخت زناور یو بل مبارک ورکړي نو داغي خبر او زبان گویا شو تمام کائنات هغه د زناور خبر او بیان واورېدا اونې د زنګل په سجده پریوتی خوشاله نه لګیا دی په محمد رسول الله خوشاله دی اونې خوشاله دی غرونه خوشاله دي سندونه خوشاله دي اسمانونه خوشاله دي جنتونه خوشاله دي زکه دنیا ته محمد رسول الله راغی بیبی امنی عرض کو چه بیبی آسیو اے بیبی مریم محمد رسول اللہ لگما ترانیز دے کئی زما بچے دے زما دستر کو یخوال دے زما دزل قرار دے لگن دے ما ترانیز دے کئی چه زپخ پل استرگی یخی کمال فوری پر نواز کی گی اے بیبی امنی دسر بدر ورزو پوری سو خبرم نکی دسر بسوک ملاوی گمنا دے بطر در ورزو پوری سو وقت پوری دا اللہ سر پا جنتون پور کوٹوالی کی سویلہ و تفریق کئی فرشتو واغستو بی بی امینو فرمائی چی منکر کور کی بی بی صحابی آواز دا ابی لہب وینزوان ابی لہب خزو غلام آواز آگے چی سمال خبر شو منڈے کے بی لہب تیوے مبارک شکور کے ستاروار پیدا دے ابی لہب آگے بی بی تاواز کئی چی بی بی تزمہ غلام ہوئے تزمام رہے خو اے بی بی مات د غلامین آزاد کړی زما دروار په زیر مبارکه کې متا ته آزادی درکړلا بی بی صاحب ورته आवाज کوي و بلهب په خدای مې د قسم وی دا سه مبارک ورار دے دا سه بختور ور دے ما ورته قتل چې هغه په سجده باندې فوري الله ته پریوتا زب په دې کور کې ما دغه محمد رسول الله ستاسو دروار د قدمونو خدمت بکوما هغه پورې بزد رسول الله ستاسو دروار خدمت کوم چې ترکمه روزمانه ساخت لینوي اگر کدی آزاد کم خود بستا دروار خدمت کوم فوری منډه کې کعبه ته عبد المطلب سے کعبه کې ناس ته ورته عبد المطلب سے مبارک شاه ستاسو مرزوی بچي الله پیدا کا اب مفت عبد المطلب سے وګو تلاش کې او صادر یمنی راواز او بی بی صاحبی ته پذیری کیا تا کا اے بی بی چتا په ما باندې د مرزوی د بچی زیره وکړ نو دا صادر پینا موزیری کې والا فوری کور ته را روان دي بی بی صاحبی مخ کې دا او د محمد رسول الله نکور پسې ده سوخ عبد المطلب سے کور ته راغې نو بی بی امینی سر ټیر کړ دے او پچغو چغو باندې جاړي عبد المطلب ورته आवाज کوي و بی بی دا ول جاړي نن د خوشاله ورځ دا زکه چې بی بی صاحب زیر او چې ستا بچي پیدا شو و بی بی په خدای قسم نه ستا دومره مبارک بچي دي چې خانه کعبه باندې دنه بوتان نسکو پریوت او د یو الله د توحید ناره والا چې الله لایق د عبادت ته لایق د عظمت ته د رکوع د سجدي لایق یو الله دی او دغه ماشوم بچي چې پیدا شو دا محمد رسول الله دی و بی بی والی جانے تمام کائنات پا اللہ ستا دا بچی دا برکت نہ روخان کی ستا بچی اللہ دیر مبارک و بختور پیدا کر و بی بی دارا تو وی پس خپیو تو والی جانے امین ورطا وی ابا جانا دیو جی جان ما
बच्चे पैदा दे कचरे नने प्लार जम दे नो प्लार बेम खुशहाल शयो जमा द माशूम बच्ची रुंबे नजर उस्तर के तो प्लार लगे दिलवे नन बे प्लार देर खुशहाल हो कचरे प्लारे जम दे वो बच्चे जानमा दगद तकदीर और द कज़ा फैसला दा मुहम्मद रसूलुल्लाह सा बच्चे दुमरा मुबारक बच्चे दे चला वो पे ताजर तर जरा खुशहाल की खुदा रात हुआ है अगर मसीद पुकम कटो कम बिस्तर बांधे फरोत अब्दुल मुत्तलिब से मंडक सुवख्ती वल मंडक क्यों कटे उकतो बिस्तर उकता न मोहम्मद रसूलुल्लाह दा अब्दुल मुत्तलिब नसीब पकड़ के नो अगर चग के जाए बीबी साबी दरूग वे उकरिश्ता वे माखपल नो से मोहम्मद रसूलुल्लाह सिंगौ नलिदा मोरे वर्ता चग के जाए बजान दा आसमान से फरिश्ते रागले यो नूर तख रागले ब्रेखना रागलेवा चमकाओ जलका रागलेवा मोहम्मद रसूलुल्लाह स्तान से वागल चदलब अल्लाह पे जन्नतुन के अतरो फुलील कई सरगे तोरूलो जामे रोड़े सिजनी बवर अल्लाह पे जन्नतुन के इंतजाम कई ऐद पिलस में सदे मुसलमाना कयो सबले सलाम तुम रखस्तो चदा में सर जिना को सिर्फ लासुना प्रेखल नो रसूलुल्लाह तुम रखस्तो दा आगे खाइज द बरकत पपलार बांध पिंजल लज़र जिना के वफात है क सलेमान पैगंबर पतख कर दे दा खो आसमान लांदे पतख कर दे दा द रसूलुल्लाह तुम लो या दरजा दा चदा आसमानुनो द पासा लाहूत और मलकूत जबरूत और नासूत दा अर्श अजीम ना अल्लाह बराबर पोर कोटवाली किम पे चक्कर लगो ले तुम रशान द मोहम्मद रसूलुल्लाह दे चे यूसुफ अलैहि सलाम सिर्फ जुलेखा में नवा प मोहम्मद रसूलुल्लाह तमाम कायनात में ले रब्बुल इज़्ज़त रब्बुल आलमीन पे मयन दे नो ए मोहम्मद रसूलुल्लाह जबस्ता द पारा नन सिजनी उरुआ अल्लाह फरमाए चे द जन्नतुन पमंस के कोमा सुगुर चे मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया तारा गए आग कट के प्रेवत द द्वारो जानू सरदार चे अब्दुल मुत्तलिब से उलिद गे के वागस्तो पदवारत मखैख कुल का जपूरे निजदे को फौरी काबे तवरला मंडावर दिव्या मिनावर तो ए प्यारा द मोहम्मद रसूलुल्लाह निको बजाना दा बचेरा कच ज पिखपल सरगे लगे अखे कमा अब्दुल मुत्तलिब से वर्तवी च बचे दा उस्ता बचे दे दास्ता दड़ करार दे स्ता दड़ टुकड़ा दा खुजमा अरमान में कम काबा बांधे च जलजल रागलेवा कम काबा के च बुतान नस्कुर शिव दा बचे जागे काबे तोड़म च दागे काबे नवर ल तवाफ वर कमा गे क्यों औ पमंड मंड बांधला द काबे ने वो करते तो को वो तवाफ द काबे न रातो को ला से रावागस द द्वार जानू द सरदार औ द काबे द पर्दे द पासे के गौ चग के या रब काबा ए द काबे रबा द काबे मालिका द काबे खालिका औ द काबे पालल वाला दा माशूम बचे द काबे पे खातिर बांध बख्तौर का बेव करते तो को तवाब न बादे ब्या वाड़ो वाले ला सुना द हुजूर ले सलाम रावा गस्तल वर्ते वे ए परवरदिगार अलमा दा माशूम बची यतीम दे दा यतीम बची द काबे पे खातिर बांधे बख्तौर का सो वक्त ड्रीम जल तवाफ और को द काबे मालिक आवाज कई या बा मुतल्लिब जमा खबर औरा हातिब ने और अल्लाह आवाज कई चिज रब्बुल आलमीन खुस्ता पगे की चिकम दे दा रहमतल लिल आलमीन ने दादा तमाम नबियान बादशाह दे सरबाला दे सरफराज दे दादा टोलो नबियान पेशो इमाम आका दे अब्दुल मुत्तलिब पुखरे कसम दे चे पशवारोस के माँ का बेत यौद नजर रहमतो उस चेताते दा माशूम बचे तो को औ द दलास ते पकाब के खौद जमा दे पकाबे बांध कसम हुई चे द दलास द बरकत न बज का बेता अरशवारोस के औ या जरा करते प नजर द रहम गोरमा ज़कत रब्बुल आलमीन मा
او دا ستا په غېږ کې چې پروت دی دا رحمت للعالمین دا عرش او فرش د برکت نه پیدا دي زما خدای د برکت سرګند ده عبد المطلب پروا مکو زد د پاللواله ما شوم بچی کور تراوس ورځ په ور بيبي امني ورکړل لیکن ډېر غریبي وال کمزوري وال ورځ په ور بيبي صوبي ورکړل بيبي صابيه دا بلهب وینځه واس کوي چې بيبي امني کستا اجازه وي نو محمد رسول الله لا بذل غند خدمت کما بيبي صابيه ورلا دیار لسوز خدمت کو په ور کړي چې چورې شولې چې په مکه کې ډېر خلک ماشومان پیدا دي یو یهود کعبه تراغه نجومی دی پالګر دی پالونه ګوري د تورات انجیل زبور عالم دی شغه کی ابا مطلب اخبرني اين الولد اخبرني اين الولد يولد بهذا البلد هغه ماشوم چرته دی چې د سورز کې د خانه کعبه په خار کې پیدا دی عبد المطلب ورته وی د ماشوم نوم خای ماشومان په دې کال باندې په دې خار کې ډیر پیدا دي علماء لیکلي چې شپږ سوه ماشومان په دغه کال باندې پیدا شوي شان محمد عظمت محمد هغه يهودي ورته आवाज کوي عبد المطلب په خدای قسم نه زنجمه ما د تورات او د انجیل عالم ما هغه بچي با د عبد الله زوی وي د عبد المطلب نصیب وي دا د بن اسماعیل په خاندان کې پیدا کیږي دا د الله پیغمبر وي ما چې په دې سورزو کې کومه علامې ولیدې عبد المطلب د علامات هغه ماشوم بچو عبد المطلب ورته وی سلامې دی ولیدې وی قربان زنګل کې ناستو ما ټول زناورو شرمخانو د خوشاله زیر یو بل ورکل هغه چې سورې ما واورېده ما چې یمن ته وکتل د یمن په غرونو باندې رڼا وا نیمه شپه کې مې د یمن غرونه ولیدل د مدیان غرونه مې ولیدل تمام اونې په سجده پرته وي د شکر سجده الله تعالی ګول چې رحمت للعالمین دنیا تراغه عبد المطلب په خدای قسم نه د فارس پاغه تشګه کې زرکاله اور بلو یو سکند من پکې چرته او مرشوي نو زه چې فارس تر علما فارس کې مې هغه تشګه د زرکالو بل شوی اور اوریدل چې هغه اور الله دا سه مړکو لکه چې او سمندر په الله ورواړي عبد المطلب دغه اور مکه دل دا د مکه د ماشوم آثار دي په تورات او انجیل زبور کې داري چې الله بدا سه ماشوم پیدا کی داغه د برکت نه با تشکه دې د فارس اور الله ملکی بیا د فارس بادشاہ هغه تمام څومره بلډینګونه محلونه هغه الله لاندې را گزار کړ نو زه تاسو لرالم هغه ماشوم لګوند ما د پاراز کا حضرت عبد المطلب کور ته په منډه منډه راغی او محمد رسول الله غي کې واغستو ورونو کې پروتو هغه يهودي لا یورلو په خدای مې قسم وی هغه يهودي واغستو زری درونی نه پرانس او شاه مهر نبوت ورله وکتا په دواړه مخه خپل کو بیا د مهر نبوت پورې دواړه سترګې ولګولې ورته دومره اوجل چې هغه ګیره مبارکه د عبد المطلب صاحب لمده شولا غاره ورل ورکړه چې عبد المطلب دا هغه نصیب او هغه بچی دی چې تمام کائنات الله د مخنه سرګند او رایان کا دغه مهر نبوت پورې زدا خپل دوه سترګې لګوما هغه مهر نبوت خپل کو او دوه سترګې ور پورې ولګولې وې بچی ته پیغمبر ته د الله برګوزې د بندې ته د الله نازنین ته رحمت للعالمین ما ته معلومات دي تبکل خلق ته د کلمې دعوت ورکې خو زه پتا اوس نه ایمان نورم هغه يهودي ایمان وروړي فوري په سجده پریوته او رسول مقبول کلمه د توحید بیان کړه يهودي आवाज کوي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك لرسول الله
معشوم والی کی سیزنے ورلی باندے تڑلے دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے غ یہودی ایمان راوڑا ددوارو جانو سرداری کور تراوس سو وقت کور تراغے د بنو نجار قبیلی خزری او د بنو سات قبیلی خزری بانڈو کی تکلیفوں نہ اوب ملاوے دے نہ غلہ ملاوے دا چغر کی چپ مکہ کے سخکر معشومان پیدا شوی دی د مالدارانو بچی پیدا دی زیچ مکی تلاری شوچ معشومان راولو خصمان تربیت دو کال بے اوپالو او داغی پلارو مور بمونگ مزدوری را کی خپل د جن روزگار با پیروان کو د بنو سات قبیلی حوازن قبیلی جنکے پنزوس راغلے پرے راواغستان معشومان زان سر اغلی خوچ کم بی بی د محمد رسول اللہ کور لراشی او ورطا اگوری رسول مقبول نہ واپس کیگی اگی آواز کئی چھ مونگ د مالدارانو بچی بوزو مونگ لبا اجرت راکی مزدوری برا کی بدل برا کی دمر رسول اللہ علیہ السلام مور غریب آواز چھ رسول اللہ پا بستر پروت یو خزم ورطلاسنا چاہی پدغ خزو کی یو بی بیوار حلیمہ سادیہ نمیدے پٹول کلی کی اگر زیدہ دا غریبے دا وجن ورلچا معشوم نورکاو ورتے ویل بی بی تو دوم رو گئی نہرے رنگ دے زیار دے بدن دے کمزور دے ستا پسینہ کی دوم رو پہ نیختے چھ زمون بچے پہ باندے اپال لیشی شاور معشوم نورکاو چھ دا محمد رسول اللہ کور لراغلا بی بی امینی تے درخواست کو کستا رضاوی دا معشوم بزبو زمان دو کال بے اپالم اغین بعد بے در لراولم اغا بی بی امینہ ورطا اجرل چھ دا یتیم دے بے وس دے بے کس دے بے سوک دے وہ بی بی دا پلار نشتا وفات دے زغریب ماں تمام رز من ہر لوگ تیر کری بچہ کت دا بوز دا بدل کے زتال صدر کو لین شما بی بی حلیمہ ورطان اجرل چھ دے ٹول کلی کی زو گرزے دم خار کے خوچا معشوم رانکا کورتا چھ تختش زمنو جنہ کے ہمزول بخان دی اے بی بی دا معشوم خیر دے کئیس بدلے نیوی خمال راکا اگا چھ غیق کی ورلور کئی فوری خاون لرا منڈکرے وے اے خاون دا منتش کور تزو پدے کور کی یو یتیم دے یو حقیر و فقیر دے یو غریب دے اگا یتیم معشوم اے سوک نبوزی کستا رضاوی مونگ لسوک معشوم نرا کئی غریبانیو نکستا خوخوی اگا معشوم بت نظر آولما رسول اللہ علیہ السلام مور نراغلا ورطا استرگو کیو گردے دے چھ اے بی بی خاون میں رضا کا خوچ تشزم نستا معشوم بزان سر بزمان دوارو جانو سردار مور بی بی واللہ محمد رسول اللہ ورکا پا دوارا مخیخ کل کا ورتے اجرل بیا ورتے ویچے اے حلیمین ستادی پا خدای قسم وی دا دیر یتیم و کمزور رے ورد دے معشوم خپالن اکان دا معشوم در نخپا و ضعیف چرتن نشی بی بی آمینہ قسم خریچ محمد رسول اللہ سو وقت بی بی واغستا دا اغ بی بی رنگ زیرو خوچ میں مختا او قتل لکا چھ دا دو رضو ناوی خستوی دا بی بی حالی میں فوری مخ مبارک دا رسول اللہ دا برکت نا دا دو رضو دا ناوی پشان مزیدار شو منڈے کی خیمیتا خاون تاوی چھ و خاون دا مبارک شان زپ جنک والے پیغل توب کے بیاناوی توب کے دمر خوشحال نوما لکا معشوم سے میں پغی کسومرانن خوشحال ایمان خاون تے فوری چغکڑی چا معشوم بچے میں مراولا پسینک میں اللہ دمر پیرا وستل چا دا جامو دا پاس ساسی اولان دے بئیگی خاون ورطوئی اے بی بی پا خدای قسم تو خود دمر اوگیو نہروے
دومره کمزور دی چې ستا خپل بچي په پي باندې نه مړېدا د ماشوم بچي دومره کمال دی دومره برکات او آثار دي چې نن ستا سینه کې په دومره رااله چلان دي پزمکه نه دار وي فوري محمد رسول الله سینې ته نږدې کو ان الله يحب التيامن الله تعالی د خي طرف سره مینا کوي رسول الله فوري په خېسینه باندې خلک خودا او فوري د محمد رسول الله خلک خېسینه الله پر خوا په خدای قسم دی دومره شان محمد دی مساوات محمد دی عادل او فیصل دی چې محمد رسول الله دو کاله خېتی اورود غستی ته خپل نکړه زکه چې هغه حصے د رضای خوروا اے مسلمانانو د جناب رسول الله امتیانو تاسو د رسول الله په لار روان شئ د رسول مقبول دا سیرت دې پورې ورسېد ماشاءالله